وای پښتنو، اول دا پوسټ وګورئ چې په پینډۍ کې د دوو کسانو ترمنځ جګړه وشوه، په منځ کې یوه حامله خره مړه شوه. بل خوا نن په باجوړ کې دا تصویر زه لګوم، پوره خو یې نه ورکوم، ګورئ، خو صرف د دې کس چې دا تصویر وینئ، د دې کس د انسان، د یو ډېر عظیم انسان خپه ټوکړې ټوکړې په لاس کې اخیستې ده. سینیټر هدایت الله باجوړ په وینو سور دی. دا بل ورسره کس چې کوم د عرفان، دا د 5 خویندو دغه یو ورورو. نن به دا کورونو کې قیامت وي، مګر میډیا، ټول پاکستان، ټول انسان دوسته خلک خاموش دي. نه یې وینې که په کست کې وي شیطانه منافقه، زه مړ کېږم او ته چوپ یې مسلمانه منافقه. دلته اوس دا ګورئ، دا څومره ګوره، یو خوا خره مړه کېږي په پنجاب کې، په هغه باندې میډیا داسې غوغه جوړه ده. بل خو په باجوړ کې د انسانانو د پښتنو لاشونه ټوکړې ټوکړې، مګم خاموشي دا. او دلته په دې وطن کې که د یو اوښ پښه پرېوه، ټول خلکو دغه په سر راخیستی و. مثلا نشته که د زناور دپاره غږ پورته کړي، که د پښتنو دپاره د اواز پورته که، بیا به غدار وي، بیا به ایجنټ وي، بیا به قید کېږي، بیا به مړ کېږي، بیا به ذلیلېږي، بیا به زنداني کېږي. ته اوس دا وګوره، دا په وردي کې پښتون چې نن هغلته چاودنه شوې ده، دا وګوره، دا چې ژاړي. تاسو دا وینئ څومره بېوسه دی، سلګي یې ده، سلګي شوې یې ده. قیامت یې لیدلی دی، قیامت پې تېر شوی دی. نور خو بس پوه شئ، د خدای دپاره پښتانو ځانونه وپېژنئ. ستاسې دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بس دی نور دا د زنده‌باد و مرده‌باد نه راتېر شئ، راځئ چې خپل کام او وطن خپلواک او را جوړ کړو.